زه د تردید له ویرې نه په ازادۍ سره دا ویلی شم چې د قریشي غزل نه یوازې دا چې د روانې زمانې د ترقي یافته غزل ښکلي کړه وړه لري، بلکې د هغه په اکر بکر کې د روڼ مستقبل زیری هم غځونې کوي. نن اردو ژبې ډیره ترقي کړې ده او د اردو غزل اسمان ته ختلی دی، خو که څوک د انصاف په ټکي ګوته نږدي او د قریشي غزل ولولي نو وبه وایي چې د قریشي غزل د اردو غزل نه هیڅ کم نه دی. حمزه شینواري لواړګې د مصنف کتاب ارمانونه نه اقتباس مطبوعه مارچ 4 دا د حمزه بابا د قریشي صاحب په شاعرۍ خبره وه